الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7، وعفروه 8 بالتراب. رواه مسلم. په دې کتاب او په دې باب کې هغه احادیث بیانېدل چې د طهارت او د پاکوالي سره متعلق وو، که هغه د اودس مسلې دي او یا د اوبو د پاکوالي چې اوبه هغه په څه باندې پاکیږي. نو په دې حدیث کې یوه مسئله رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته بیانوي. دا حدیث د بخاری او د مسلم د دواړو د صحیح حدیث دی، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7. اذا شرب الكلب، کله چې سپی سکاکو کی فی اناء احدکم، ستاسو د یو کس په لوښي کې لوښی وي، په هغې کې سپی اوبه وڅکي یا بل څه، خو المهم چې دا خپله ژبه دا په دې لوښي کې ورکته کي او دا ژبه پکې وخوځوي، حرکت وله ورکي. په دې لوښي کې مایع شیز وی، مائع معنا اوبو والا شیز وی، یا اوبه وی او یا که خیلم کړی وی، سالن وی، شوروا وی. خو چې سپي په لوښي کې خپله خوله ووهله، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: فلیغسله 7. دغه لوښی دا به وزل تاسو وینځئ، وزل. اولاهن بالتراب، اول ځل د اوبو سره به خاوره واچوئ، په خاوره باندې به دا لوښی ښه صفا کوئ، او بیا 6 ځل نورو. په روایت د عبدالله ابن مغفل کې الفاظ داسې دي چې نبی علیہ السلام فرمایي: اذا ولغ الكلب، ولغا معنا دا امام نووي رحمه الله فرمایي: هو ان يدخل الكلب لسانه في المائع فيحركه، چې سپی خپله ژبه په لوښي کې وردننه کي او په دې کې د خپله ژبه داسې خوځوي
نبی علیہ السلام فرمایي چې کله په لوښي کې سپی دا ژبه دغه شانتي حرکت وله ورکي نو تاسو څه وکئ فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب او یو ځل ورسره په خاورو کې دا اوبه ککړې کوي یعنی خاورې او اوبه ګډې وډې کوي چې دا لوښی ښه صفا شي. وعفروه 8 د دې ترجمه اهل علم دغه شانې کوي 8 اتم ځل ځکه وزل چې دی په اوبو سر راغی او اول ځل چې کم تا خاوره واچوله دا اتم ځل شو نو د اتم ځل چې جوړیږي دا د دې خاورې جوړیږي. د دې وجه نه مسلم په حدیث کې الفاظ داسې دي اولاهن بالتراب اول ځل ورسره خاوره د دې اوبو سره ګډه وډه کوي مکس کوي چې دا نجاست د دې سپي د دې خولې نه چې کم راغلی دا بالکل صفا شي. خلاصه د حدیثه چې کله سپی په لوښي کې خوله ووهي نو دغه لوښي کې چې اول څه شی وي دا به وغورځي دا به واړي ځکه د مسلم شریف په حدیث کې دی فلیورقه دا توی کا نو دا لوښي اله پاکیږي. نبی علیہ السلام فرمایي طهور اناء احدکم دا لوښي به هله پاکیږي چې وځلې وینځئ اول ځل چې کله تاسو اوبه پکې اچوئ په دې لوښي کې دې سره خاوره واچوئ سمې صفا کوئ او 6 ځل ورسره نور نو ټول وځل شو او دا د خاورې حساب چې ورسره جوړی نو ټول 8 ځل شو. د حدیث نه یوه مسئله غدا ثابته شوه چې سپی نجس العین حیوان دی نجس دی د سپي جوټه نجسه ده سپی په خپلم نجس دی چې په یو ځای کې کېناستو هغه ځای صفا کول پکاري ټول بدن م نجس دی. مسلم شریف کې د میمونې رضی الله عنها حدیث دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اخرج نبی علیہ الصلاة والسلام هغه وړوکی کوتری د کور نه ویستو من بیته ثم نضح مکانه بالماء او بیا یې په کوم ځای کې چې دغه سپی دغه کوتری هغه پاتې شوی په هغې اوبه ور راړولې هغه ځای په اوبو باندې صفا کو نبی علیہ السلام. نو دې حدیث نه دا معلومه شوه چې سپی نجس او پلیت حیوان دی او د دې دا جوټه خوله چې په یو لوښي کې وي په اتفاق د علماو سره دا جوټه ګنده ده. که دا امام ابن حجر رحمه الله لیکلی فتح الباری کې که دا سپی په لوښي کې جوټه وکي او خوله ووهي اگر که څه شی خوراک ونه کي اوبه ونسکي خو اسیم چې دا ژبه تاو راتاو کې دا غټول ګنده کېږي او دا قول دا راجح دی د علماو په نظم باندې چې د سپي جوټه دا ناپاکه ده دا ګنده ده. او طریقه نبی علیہ السلام بیان کړه په دې حدیث کې چې د دې صفایي به په کومه طریقه راځي اول ځل د اوبو سره خاورې واچوه او دا لوښی پې وینځه او باقی 6 ځل بیا ښه صفای په اوبو باندې وینځه 7 ځل نبی علیہ السلام فرمایي. عام خلک به وایي چې په یو ځل باندې خو لوښی صفا کېږي خو نه دا یو تعبدي حکم دی عبادت چې نبی علیہ السلام یو څه ووایي په هغې کې دننه ډېر حکمتونه یې موږ انسانان پې ډېر پوهیږو یا پې پوه نه شو او بس په سر سترګو باندې هغه منل پکار دي. او وسنې د ساینسدانانو د تحقیق مطابقم یو انګریز په دې حدیث باندې سرچ کو تحقیق کو چې دا د دې مسلمانانو پیغمبر ولې داسې ویلي 7 ځلې په اوبو باندې لوښی وینځو چې کله سپي پکې جوټه کړې وه او بیا یې په دې مشینونه مایکروسافټ مشینونه ورته ولګول دوربینونه ورته ولګول بیا هم پکې جراثیم
خو چې کله په خاورو سره وینځو جراثیم پکې ختم شو، ایمان هم به داسې ساینسدان یې راوړو او هغوی به د تحقیق نه وروسته وویله وایي دا ځکه د سپي یو ګنده عادت او ګنده خوی هغه دا دی چې کله سپی ګندګي کوي نو دا خپله ژبه باندې ځان صفا کوي، نو په دې سپي کې دننه واړه واړه چینجي وي، عربي کې ورته دود وایي، دیدان، او دای دې ژبې ته را نقل کېږي، دې ژبه پسې نښلي. نو چې کله په یو لوښي کې دی جوټه کوي هغه دې لوښي ته ورغورځېږي او په سترګو ښکاري نه، داسې د ذراتو برابر چینجي وي او هغه ډېر ضرر رسوي د پیپړو ته، د پړپوسته انسان ته، زړه ته. نو نبی علیه الصلاة والسلام خبرې ټولې هغه د وحي نه دي، الله ته خو پته ده چې داسې ده. اوسني ساینس دا ثابته کړه چې دې کې څومره ګندګیانې دي. که ساینس ثابته کړی هم نه وی، خو چې زموږ پیغمبر ویلي موږ ته په سر سترګو باندې قبول دي. نو په دې حدیث کې دغه مسئله بیان شو چې د سپي جوټه دا بالکل ناپاکه ده، او دا معلومه شو چې سپی یو ګنده حیوان دی. سپی چې په کم کور کې می هغه کور ته ملائکه نه راځي، لا تدخل الملائکة بیتا، هغه کور ته ملائکه د رحمت نه راځي چې په هغې کې سپی وي. صرف هغه د ښکار سپی چې دی چې د ښکار دپاره، څوکیدارۍ دپاره د څاروو هغه ساتي، نو هغې اجازت شریعت هغه ورکړی دی. اوس دې سره ورته لکه دا پیشو چې دی دا هم د دننه په دې کور کې تاویږي را تاویږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشو باره کې بیا وویله، د ابو قتاده رضی الله عنه حدیث دی، ابو داود، نسائی، ترمذی کې، چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فی الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافین علیکم. دا پیشو چې دا د دې دا بدن ګنده نه دی، یو د پیشو غوښه ده، غوښه خو حرامه ده، هغې علالول، پیشو خوراک کول، پیشو چې دی ځان له د هغې نه غوښه پخول، دا خو حرامه ده. یو د پیشو بدن دی. نو نبی علیه السلام وایي چې دا بدن نجس نه دی، بدن نجس نه دی، ځکه چې انما هي من الطوافین علیکم، دا تاسو سره ډېر په کور کې اوسیږي او ډېر تاویږي را تاویږي، د انسان ته لاس هم لګېږي، او پیشو کې عادت هم دا دی چې د انسان د خپو له راځي. نو پیشو بدن هغه پاک دی، او سپی چې دی هغه ګنده دی. سپی د هغې جوټم ګنده ده او سپی هم ګنده دی، دا بدن هم نجس دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې سپی په کوم لوښي کې خوله ووهي هغه اوبه ګنده کېږي. نو دلته مناسبت هم دا دی د دې اودس په مسالو کې چې کومې اوبه هغې کې سپي خوله وهلې وي او لوښي کې پرتې وي دا اوبه، نو په هغې باندې اودس مه کوئ، هغه اوبه واړوئ، هغه لوښي وینځئ، نورې اوبه پکې واچوئ، په هغې باندې بیا انسان اودس وکړي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې پوه کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.